إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه زما معزز مسافر ورونو نننی موضوع زمن د بچو حقوق په مور او پلار باندې حقوق الابناء على الآباء د بچو حقوق په مور او پلار دا طبيعي امور دي چې هر سړی دا تمنا لري چې داغه د خبچي داغه د بچي فایداش کله چې انسان د شلو کلونو نه پورته شي 150 کالو 40 ته ورسیږي او بچي نه نو احساس کمترۍ کی راځي یاره بچي به مې وشي او کو بنش کوشش علاج نه کار اخلي داغه ارزو تمنای یو ډاکټر ته ځي بل ډاکټر ته ځي یو خو علاج دی کې علاج کې بل ځای کې علاج کې اخر دویمه خزه کوي دویمه نه کارونه شي درېمه تفتیش او تلاش کی دا ولې ځکه داغه دا تمنا چې الله مالا بچی راکړي دا رنګ کوم زنانه چې بچی نه کیږي بوډۍ شي 150 کالو ته ورسیږي نو هر چاته شکایت کوي چې یاره زما بچی وې هغه ښځې ته چې الله بچی ورکړي و تا باندې خو الله ډېر فضل او مهرباني کړي نو دا طبيعي امور دي هر یو انسان د بچو ارزو تمنا لري چې الله مالا بچی راکړي خدا بچی په خپل مور او پلار باندې څه حقوق لري شریعت ور باندې حقوق مقرر کړي دي لکه پلار مور او پلار چې په خپل بچو حق لري
دارنګه هر ماشوم هر بچه په مور او پلار باندې حق لري. شرعي حقوق دي. یو هغه حقوق مخکې د ماشوم د پیدایښت نه مخکې په مور او پلار باندې د هر ماشوم حق دی. هغه دا چې نبی علیہ السلام فرمایي تنکح المرأة لأربع، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها. زنانه د څلورو کمالاتو د وجنه هغه په نکاح باندې اخیستل کیږي. یو د دې ښځې کمال دی، مال دی، جمال دی چې ښایسته وي، مالدار وي، او حسب نسب ښایسته وي. څلورم دین د وجنه. نو څو شروط دي؟ څلور. نبی علیہ السلام فرمایلی دي تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. څلور شیزونه نبی علیہ السلام فرمایلی. بیا نبی علیہ السلام وایي چې یو ښځه ده دا ټول پکې موجود دي. بیا څه وایي؟ فاظفر بذات الدین. هغه ښځه چې دینداره ده، دینداره ښځه به منتخبه. نو سړی له پکار دی چې د خپل بچی لپاره دینداره ښځه غوره کړي. مالداره ده خو فاسقه فاجره ده، ښایسته ده خو فاسقه فاجره ده. ښایسته ښځه یو سړی وکړله، مالداره ښځه وکړه، خو چې بله ورځ راځي په ټلیفون کې چا سره مرکه کوي او ګپ شپ سره لګوي، یا بله ورځ راځي کور ته، د هغه کور کې چې ګوري سړي پکې ناست په کور کې څه ویلی مو ته نشي. د خان او د ملک لور ده ځان غلیږي. نه نه، دینداره ښځه دې ټولو مالداره ده، دینداره ده خو غریبه ده، دینداره ده خو حسن هم نشته. نه، دیندار ښځه وکړي. نو قبل ماشوم د ولادت نه مخکې حق دا دی چې د دې ماشوم دپاره به ښې مور دیندار او متدینې ښځې تفتیش او تلاش کړي. هر سړي له پکار دی چې د خپلو بچو دپاره د ښې ښځې تفتیش کړي. هر سړي له پکار دی چې د خپل ځان دپاره دینداره ښځې طلب کړي. ښه ښځه به ګوري، ځکه د ښې ښځې د هغې ثمرات بیا ښیي. خپل خاوند سره وفاداری، خپل بچو ته صحیح تربیت ورکړي. نو یو د ماشوم حقوق دي ما بعد الولاده. پیدا شوی نو دغه حق لري، خو چې کله پیدا شو بیا دا ماشوم په مور او پلار باندې حق لري. نو هغه هر ماشوم چې پیدا کیږي نبی علیہ السلام وایي دا د مور او پلار پورې اړه لري چې پلار دې بچی ته کم تربیت ورکړي، که د یهودیت تربیت ورته ورکړي، که د نصرانیت تربیت ورته ورکړي، او که د اسلام تربیت ورته ورکړي. نو وروسته د پیدایش نه وروسته بیا دغه حقوق په بچي باندې پلار باندې دا دی چې هغه ته صحیح تربیت وکړي، هغه ته دین وښي، هغه ته قرآن وښي. وایي راځه بچی د قرآن درس ته کښېنه. هغه ځان سره روانوي او مانځه ته یې بوځي، جومات ته یې روانوي. هغه راځي د قرآن او د حدیثو درسونو ته یې کښېنوي. دیني مدارسو کې هغه کوشش کوي چې هغه تعلیم ولفقي وکړي. د قرآن حفظ ته یې کښېنوي. او بیا چې راځي د 5 وخته جمع د مانځه تپوس ته نه کوي چې بچی مونځ یې وکړه، مانځه له تللی وي. د هغې مکمله مطابعه کوي. نو دینداره بچه ارمان کول دا د هر یو سړي تمنا ده. حضرت عمران یو دینداره سړی تیر شوی دی. دغه امید و چې زما به بچی کېږي.
قرآن عظیم الشان کې مکمل یو صورت هم دا چون کې دا واقعه یو ناشنا واقعه ده. نو ناشنا واقعه د رب العالمین په خپل معزز کتاب کې یو صورت هم په دې نامه مسما کړی دی، سورت آل عمران ورته ویل شي. دغه امید چې زما به بچي الله جل جلاله دغه ښځه وه، نو دې ښځې رب العالمین ته وویل چې یا الله زما په خېټه کې کم بچی دی، الله دا ما ستا دپاره آزاد کړی دی. یا الله دا ستا دپاره زما نظر دی چې ستا د دین خدمت وکړي. فقه دا وه چې رب العالمین هغې ښځې له جنۍ ورکړله. بیا الله ته شکایت کړي چې یا رب انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى، یا الله مالا تا جنۍ راکړله، ما خدا ستا دپاره نظر کړی او جنۍ خو د هلک په شاننۍ دواړو منځ کې فرق. د الله جل جلاله ارادې ته ګوره چې دې جنۍ کې الله څونه کمالات د دې ښځې چې دا جنۍ نظر کوي د دې د خور خاوند زکریا علیه السلام دا پیغمبر دی. د دې ښځه او د امرأة عمران ښځې خویندې دي سره. نو الله جل جلاله دغه ماشومه چې مریم نومېده هغه ته ورکړه چې هغه په کور کې تربیت ولکړي، دا ترور د خپلې خورزې تربیت کړي. نو قرآن کې راځي چې وکفلها زکریا، زکریا علیه السلام د هغه خدمت ذمہواری کې واخیسته چې د هغه کفالت کړي او د هغې تربیت کړي. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، ماشومه ده زکریا علیه السلام چې ننوځي کور ته د دې ماشومې خواته بې موسمه میوې پرتې، ځکه دې کور ته بل څوک نه راځي، او چې کله دی راځي میوې پرتې. دا دله چا راوړې؟ انا لک هذا، دا چا راوړې دا میوې؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. ماشومه جنۍ ده، عبادت کوي، وایي میوې د چا د طرف نه دي؟ الله د طرف. او دون قوي ایمان والا و چې الله رزق ورکړي چې چاته وغواړي بې حسابه. سړی به نه وي، اسباب به نه وي، چا به راوړي نه وي، خو رب العالمین ورته اسباب مهیا کوي. د دې ښځې نه الله جل جلاله، د دې جنۍ نه الله څوک پیدا کوي؟ پیغمبر. الله د دې نه پیغمبر پیدا کوي. زکریا علیه السلام چې راځي او دا حالت ګوري، د دې وخته پورې هغه بچی نشته، پیغمبر دی، بچی نه لري، تمنا یې شته. کور ته راځي یو جنۍ ده، الله مختلفې میوې وله ورکوي. دې بوډا شوې ده، سپین ږیرې ده، ښځې بوډۍ ده، زړه ده. هنالک دعا زکریا ربه، دې وخت کې زکریا علیه السلام خپل رب ته ژړا او فریاد شو، لاسونه اوچت کړ چې یا ربه بې موسمه میوې دې ماشومې ته په کور کې دننه ورکې. د اوړي میوې دې په ژمي کې میلاویږي، د ژمي میوې دې په اوړي کې میلاویږي. غټ غټ مخازن او ثلاجات هم نشته چې په هغې کې ساتي. نه نه، اوړي میوه ده بې موسمه په ژمي کې هغې سره ده، او د ژمي میوه ده اوړي کې میلاویږي. نو دې وخت کې زکریا علیه السلام دعا کوي. زمونږ او تاسو ته دا عبرت دی ورونو، چې کله د چا بچي نه وي، کوم ځای نه به غواړي؟ چېرته به ځي؟ کومه درغاه له به ځي؟ نو قرآن عظیم الشان موږ ته هره واقعه چې بیانوي په دې کې یو حکمت دی، په هغه کې عبرت دی. ته ښایي چې د ژړا او د فریاد ځای بچي چې میلاویږي کوم ځای له به ځي؟ یو درگاه او بلې درگاه له به ځي؟ چلته په زیارتونو کې زانګوګانې ټیل وایي او چې ماله تاله راغلی ماله بچي راکړي، مخلوق نه به یې غواړئ؟ نه نه نه، بچي ورکولو والا څوک دی؟ رب العالمین. هنالک دعا زکریا ربه،
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. زکریا علیہ السلام چې ماشوم ګوري د کور مینځ کې بے موسمه میوې هغه سره ښکاري خواته پرتې دي هغه یې خوري. تفوس دې نه کوي چې مریم بیبي دا میوې تا ته څوک راوړي، دا د کوم ځای نه تا ته دا میوې میلاویږي. نو هغه بیبي ورته وایي چې دا د الله د طرف نه ماته میلاویږي او رب العالمین رزق ورکوي خلقو ته بې حسابه، ستا به خیال هم نه رب العالمین به تا ته اسباب مهیا کړي او رزق او روټۍ بدله درکوي. نو زکریا علیہ السلام په جذبه کې راغو، رب العالمین بے موسمه میوې چې ته وړې ماشومې ته ورکوي. یا الله زه بوډای مخزه مې بوډۍ دی، یا الله ما ته بچی راکړې، بچي ورکولو والا سوا د تا نه بل څوک نشته. نو هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. په جذبه کې راغو رب العالمین ته لاسونه اوچت کړه، عاجز کوي یا الله ما ته بچی راکړې دینداره بچی، یا الله بچی د نه غواړم دینداره بچی زما نه وروسته زما میراث راټینګ کړي. انک سمیع الدعاء، یا الله ته اورېدونکی د بلنې د دعا. جړه فریاد چې څوک کوي الله ته اوري. نو الله جل جلاله هغه دعا قبول کړه، وغله الله داسې زوی ورکړه چې د هغه نوم رب العالمین وله کېښود. نوم یې چا وله کېښوده؟ الله جل جلاله. حضرت یحیی علیه السلام. نو یو د ماشوم حق په مور او پلار باندې دا دی چې هغه وله ښه نوم اختیاروي. نو کله چې بچی الله مونږ او تاسې له راکړي باید موږ یو عالم نه تفوس وکړو چې ښایسته نوم راته وښیي. جمعه ګل، جمعه خان، پنجشنبه خان، خټکې، کټکې، خون، څېړی. زمونږ یو دوست والله دې وبخي وفات شوی، د هغه لور وه خنډۍ نوم یې ورته ایښی. سبحان الله، خنډۍ دا بس. نو عجیبه نومونه د نوم صحیح نوم اختیارول. دلته داسې ملګري ناست یې ځینې نومونه واله بس غوسه نه شي راته، ولې غیر شرعي نوم. نو مور او پلار باندې د بچي دا حق دی چې صحیح نوم ولکړي، ښایسته نوم ولکړي. نوم عبدالنبي اورېدلي تاسې نوم کنه؟ عبدالنبي معنی څه؟ د پیغمبر بنده. نه نوم به ښایسته نومونه به کړي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي راځي چې ښایسته نومونه کړي، شرعي نومونه کړي، ښه نوم کړي. نو عبدالنبي، عبدالرسول، غلام رسول دا ټول خطرناک نومونه دي. عبدالله، احمد، محمد د انبیاء کرامو نومونه دي. اگر که نوم مقرر شي نو نوم کې غلط نمونه کې نوم کې دا یو شرک فی الاسماء دي ته ویلی شي. عبدالحارث فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نومي کې خدول الله جل جلاله ته دعا کوله چې یا الله مالا بچی راکړي. نو کله دیندار بچی ولا ورک نومي به عبدالحارث کې خود د شیطان بنده. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. نومي عبدالحارث کې خود شیطان بنده. نو خشته نوم شرعي نوم دا د بچی حق دی. عمر فاروق رضی الله عنه یو سړی راغی ورته وایي چې زما بچی دی زما حق نه ادا کوي، بچی می بیلارې شوی دی
حقوق مې نه ادا کړي. نو هغه بچی ورله راوغوښت. عمر صاحب خو ډېر چفه سړی رضی الله عنه. هغه هلک یې راوغوښتی، ولې د دې پلار حق نه ادا کړي؟ او ورته وایي یا امیر المؤمنین، ته زما حق په دې پلار باندې شته که نشته؟ ته دې تپوس وکړه چې ده زما حق ادا کړی؟ هغه دې تپوس وکړه چې بلکل د حق شته. وایي زما حق په دې پلار باندې څه و؟ وایي چې دینداره مور دله و، او بیا ستا ښایسته نوم کېږي، بیا دې نه وروسته چې ستا صحیح تربیت په قرآن باندې وکړي، قرآن ته یاد کړي، قرآن ته دې کښېنئ. نه هغه ورته وایي چې دا امیر المؤمنین زما مور چې د مجوسی ده، د پلار مې مجوسی ښځه کړې ده، زنجیر او زما نوم عجل لعجل، زما نوم یې څه ایښودلی دی؟ عجل. او ما ته د قرآن درس نن تاریخه پورې چې د قرآن نه یم کېنولی، نو زما حق یې نه دی ادا کړی. نو عمر صاحب هغه پلار ته ولې غوسه شو، وایي ظالمه تا خو مخکې د حقوق تباه کړي دي، به ستا حق څه ادا کړي؟ نو ورونو د الله جل جلاله یو کمال دی، هر څه کې حکمت وي. کله چې یو سړی بچي دین ته کښېنوي، دین باندې وروځي، هغه بچی د دې پلار خدمت کوي. او چې کله تا په وړوکوالي کې په دین باندې د هغه تربیت ونه کړو، نو دې بچی نه به تمه نه ساتي. زه یو سړی پېژنم، هغه وایي چې یا الله زما د پلار به کله وفات کېږي، خدای مړ کړي چې بس، ولې دینداره نه دي که نه؟ موږ د بچو ارمان کوو، او هغه بچي وایي چې دا پلار زموږ کله مړ شي چې دا دغه ترې نه واخلو، دا مال میراث نه واخلو، د مرګ ارزو یې خدای ته یې مړ کړي چې موږ دا میراث ترې نه واخلو. دا خو پرېږده چې خپل پلار ته دعاګانې کوي، دعا خو لرې خبره. نو زما معزز ورونو، که چیرې تاسو بچو باندې اهتمام وکړو، د بچو سره صحیح تربیت هم وکړو، هغه باندې هم صحیح خرچه وکړله، دا بچی به آینده ته ستا خدمت کوي. او دا هم ضرور ده د یو پلار به په خپلو بچو باندې مصرف هم کوي، خرچه به هم کوي، دین پې به هم نیسي، خو هغه بچی به ازلي بدبخت دی، په هدایت خدا د الله په لاس کې. ما یې څو نوجوانان راځي چې هلک ته وګورې نو تا ته به چې فرشته ده، پلار یو انجینر دی، خیر سوټی بوټی ګرځي، مونځ کله کوي کله نه کوي، تعجب. نور یو 3 ماشومان راځي، 4 د 5 وخته جمع پابند دي، اوړي کې او دې وخت کې جمع کوي. او پلار یې چې ته په میاشت کې ما سره ګورم، بل ورځ مې چې ته میاشت 2 میاشتې بعد ولیدې یو ځای کې د چا واده و، هغه واده کې مې ولیدم، ظالمه چېرته دی؟ هغه مونږ کې بچي دینداره دی، الله جل جلاله له دینداره بچي، مور یې ښځه د دینداره ده. نو دا هدایت دا د الله په لاس کې دی. پلار به غواړي، کوشش به کوي، ښه اهتمام به کوي، خو بس هغه به ازلي بدبخت دی. هغه الله جل جلاله زموږ تاسو ټول بچي دیندار متدین کی. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زمان معزز ورونو، لقمان حکیم سے خپل بچو ته وصیت کړي. قرآن عظیم الشان دا قصه دا واقعه ذکر کوي بطور عبرت، او دارنګې دا چون کې ډېر اهتمام په خپلو بچو باندې کوي، نصیحت ورته کوي. الله جل جلاله داغه په نامه باندې نومې ذکر کړی دی، سورت هم داغه په نامه باندې دی، سورت لقمان ورته ویلی شي. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. نو د بچي په تربیت کې به اولو د توحید صحیح عقیده به وتخي، د کلمې معنا به وتخي. نو لقمان حکیم صاحب خپل بچي ته څه وایي؟ بچی ور پام کوه چې د رب العالمین سره شرک پیدا نه کړي.
ان الشرك لظلم عظيم، دا ګور عظیم ظلم دی. یا بني اقم الصلاة، منځ کوه، وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. نو ته چې منځ کوه، زکات ورکوه، امر بالمعروف کوه، نهي عن المنکر کوه، تقریب د ترسي کې په هغه باندې صبر کوه. دا څوک کوي؟ دا زمونږ دپاره قرآن کې دا ذکر دي. په دې خاطر چې موږ خپل بچو ته صحیح لاره وښیو، صحیح عقیده ورته وښیو، صحیح تربیت ورته ورکړو، د توحید عقیدې د هغې درس ورته ورکړو. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك يا أحفظ الحافظين. اللهم احفظ دماءنا ودماء صائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ودار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين. سووا صفوفكم رحمكم الله.